د کندهار ولسوالیو کې 10,000 څارویو لپاره د واکسین پلي کېدو کمپاین. په دې ولایت کې د هالند کمیټې مسؤلین وایي تر راتلونکې یوې میاشتې شاوخوا 10,000 څاروي به د کندهار پنجوایي، نیش، غورک، میوند، سپین بولدک، خاکریز او ارغستان ولسوالیو کې واکسین کړل شي. مسؤلین د دې کمپاین موخه د څارویو د ناروغیو خپرېدو څخه مخنیوي او په دې ولایت کې د لبني محصولاتو زیاتېدل یادوي. مالداري د محصولاتو زیاتوالي په خاطر باندې او خاصه توګه د حیواناتو یا د څارویو د صحت په خاطر باندې تطبیق کیږي سره. د کندهار کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت هم د څارویو واکسین پلي کېدل د مالدارۍ پیاوړتیا برخه کې اغېزناکه بولي. دا 9,600 ډوزه واکسین دی د چنجي دوا ده چې موږ یې تقریبا په 7 ولسوالۍ کې توزیع کوو چې ان شاء الله د مالدارانو د مالداري لپاره ان شاء الله دا ډیر ښه اقدام وي. څاروي لرونکي له مسؤلینو غواړي د مالدارۍ برخې پراختیا برخه کې ډیره پاملرنه وکړي. دغه موږ وایو دغه چې دا ډیر ښه غواوې دي او چې دغسې کوشش سره وسي، همکاري زموږ سره وسي، مساج هم راسره وکړي او دغه هم راسره وکړي، امیرین هم راسره وکړي. موږ ډېر خوشحاله کومک وکړي د مرض په اړه یو دوا یو شی ورته پیدا کړي. خلک ډېر تاوانیان کړل او بیزاره کړل، د حیوانانو څخه بیزاره. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان هم کندهار کې 55,000 غواګانې د پوستکي ناروغۍ څخه د مخنیوي په موخه واکسین کړې وې.